اگر به ما معلومات بده خانه مکمل در نقش است یا یک ذره شرط؟ تا به امی نوش که دمیج دیوال است تقریبا این 10 متر یا 2.5 متر می آمد. تقریبا 6 متر و 60 سانتی جوج در دیوال نشسته است. 6 متر و 60 سانتی زیر رفته تقریبا یک 4 مترک مونده. شکر خدا را هزار بار. با یک دو تا دکان میته دیگه. یک دو تا دکان میته دیگه. یک چیز میته که حداقل یک شب روز تیر شب یک پیسه ناچیزه. نه چیزی که در خیر ما باشه. دا نقشه له کوم ځای نه شروع تر کوم ځای پورې ختمیږي په دې پیږي؟ دا خو بس د دې چنستون باغ نه شروع کیږي تر وم یو ځای پورې پارلمان پورې مثال پارلمان پورې ختمیږي بیا پارلمان پورې ختمیږي بیا ځکه دا خو د شهر نه شو د دانې باغ نه انت راغی چې پورې شاوخوا له دې بغل ته پوس خالي 200 شاوخوا 200 کیلومتر راځي په دې مارکیټ کې خالي شپږ دکانونه اوسېدلي دي. په دې تخریب کې به کورونه دکانونه هم راځي مارکیټونه هم راځي ان مسجدونه هم شهیدېږي پوه شوې. خدا در امارات خوب است، در کل جا پاسازی روان است. انشالله ما شما هم کوشش بکنیم در این مایوس نباشیم که خانه ما خراب میشه، دکانه ما کوشش کنیم که کشور ما شما که ما جور نکنیم دیگه بیگانه کسی جور نمیکنه. کوشش کنیم که خود ما آباد کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ستړي مشه ګران لیدونکو، الله دې خیر چیرې هستئ روغ او جوړ اوسئ. سیلاب رضوال یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د کابل پلازمینه چهلستون څخه حاضر یم. ګرانو لیدونکو نن راغلم چهلستون ساحې ته او تاسو وینئ هم زموږ دې لاس ته هم ارمان جان هغه لاس هم لیدونکو ته وښایه. تخریب روان ده، کورونه دي، دوکانونه دي، ماجتونه دي څه شهیدېږي او ویلل کېږي څه یو سړک جوړېږي له چهلستون باغ څخه نیولی تر دېدانه او د لمنه پورې. نو زه هم راغلم تر څو لا زیات معلومات تاسو ته چمتو کړم او تاسو ته یې رایه کړم. نو تر اخر د شیبو د موږ ملتیا وکړئ، موږ سره مل اوسئ، زه هېوادوالو سره خبرې کوو، څه نظر لري څه وینا لري، موږ سره مل اوسئ. ګرانو لیدونکو بیا هم تاسو څخه راغلاست وایم. خواته مې دوه ورونه درېدلي دي، لا زیات معلومات د دې تخریب لپاره به دوی نه پوښتنه وکړو. تاسو د موږ ملتیا وکړئ، موږ سره مل اوسئ. سلام علیکم ورور. وعلیکم السلام. سړی مو سي خیر اوسئ ورور. شکر مننه. تاسو ښه یاست؟ شکر الحمدلله خیر اوسئ. که اوله که ځان وپېژنئ دوستانو ته. نوم مې محمد ظفر ده، د ولایت کابل ولسوالۍ سروبي ما او فلحال په چهلستون کې زندگی کوم او دلته فلحال دا اوس هم دلته کار کوو، مضبوط وو کار هم کوو دلته. خواته د ورور سره دا کار وپېژنئ. دا ملګری ده، دا ما سره کارګر وو پوه شوې. دا هم سهار راغلی تر اوسه پورې دلته موږ سره کار کوو. مازدیګر د اوس له خیره موږ چوټي ونیسو له خیره. ما ویل دلته به تاسو کور یې کور هم دلته چهلستون کې دا هم له خپله دا ځای هم دا تعمیر نه دا مارکیټ هم دا موږ جوړ کړی و او بېرته مو اوس وران کړه. نقشه پرې راغلې ده بس له خیره سره اوس د امارت نقشه ده، بس الله دې بس کامیاب کړي دوی، الله دې توفیق ورکړي دوی ته پوه شوې چې همداسې دا خو د اوسنۍ نقشه نه ده، دا د ظاهرشاه د وخت نقشه ده. بس دا د ظاهرشاه د وخت نقشه ده، پوه شوې د دولت حق څوک نه شي خوړلی بلکې بس یو د خدای حق هغه د مضبوطه بل د بندګانو پوه شوې او بس الله دې موږ رضا شي قربان. امین. که معلومات راکړئ دا نقشه له کوم ځای نه شروع تر کوم ځای پورې ختمیږي په دې پوهېږئ؟ دا خو بس د دې چهلستون باغ نه شروع کېږي تر وم یو ځای پورې پارلمان پورې مثال پارلمان پورې ختمیږي بیا پارلمان پورې ختمیږي بیا ځکه دا خو د دې شهر نه شو د دانې باغ نه انت راغی چې پورې شاوخوا له دې بغل ته پوس خالي 200 شاوخوا 200 کیلومتر راځي. په دې مارکیټ کې خالي شپږ دکانونه اوسېدلي دي. په دې تخریب کې به کورونه دوکانونه هم راځي، مارکیټونه هم راځي، ان مسجدونه هم شهیدېږي پوه شوې. بس دی په دې لاره باندې په ښي لاس باندې دوه لاسو باندې. نو مننه کور هم ودان همچنان. کوم پیغام لیدونکو ته؟ پیغام دا د پوه شوې الله دې دوی امارت ته همت ورکړي او د امارت دا خواست د پوه شي مثال د کوم چې غریبانان کوم چې مثال کاروبار نه لري لکه موږ دلته ځوانان پوه شوې
اوس یو ټول مثال دغه هم کله تعلیم کړی د همداسې پاتې یاستو ته وګوره اوس دا اوس خلاص له کار نه په مازدیګر کې لاسونه اولید هم چاودېدلي دي بس مازدیګر کې چاو دي اوس څنګه کې بس خپل کور ته خپل مور او پلار ته رزق ګټو اوس بس الله دې موږ ته د خپل وطن جوړ کړي او موږ ته د خدای توفیق ورکړي دوی ته هم خدای توفیق ورکړي چې مثال خدمت وکړي د وطن بس موږ هم دا پیغام د قربان ډېر ښکلی پیغام هم چې قربان څه وخت هم راکړه تاسو کوم څه پیغام لرئ پیغام همدغه د امارت له مشرانو نه چې دا ځوانان د بیکاره نه پرېږدي او فابریکې او څه شی دې جوړ کړي په پیسو باندې بیکاره ګرځي څوک پوډریان شول څوک وروره وتښتېدل وطن نه څوک ترکیه کې مړ شول څوک د ایران مرز کې مړ شول بس دا پیغام د نور څه پیغام نه لري ورته دغه کار وکړي د ځوانانو مخه ونیسي نور هېڅ مشکل هم نشته انشاءالله امنیت راغلی ده او ښه سوله ده ښه هر څه برابر دي انشاءالله ډېر ښکلی پیغام هم رښتیا وایي څه بعضې فابریکې او بعضې کارونه ځوانان ته پیدا شي ولې وطن خوشي کړي همدا ځوانان دي چې د ملا تیر ده وطن ته خدمت کوي نو له ډېره مجبورۍ نه سړی څه په تنګ سي ځي واقعیت ده بالکل موږ الحمدلله پوس زه له خپلې سروبي ما موږ شکر داسې قانون لرو د یاقوتو قانون دی په خپل امارت به پیږي یاقوت داسې قانون دی پوس چې ټول افغانستان به سطحه جوړېږي چې په نړۍ کې به داسې نړۍ به نه وي چې مثال داسې به هغه نه وي پوس چې ورته ورسېږي افغانستان ته موږ الحمدلله معدنونه لرو پوس چې موږ خپل ځان په خپله وپېژنو موږ خپل ځان نه دی پېژندلی موږ نور خلک راولو پوس معدنونو ته راولو نور خلک راولو پوس مثال بیا د خپل ځان په خپله وپېژنو تر څو به مثال تر څو بل لاس ته مثال موږ ته راکړه بیا د خپل ځان په خپله همت پیدا کړو پوس وې همت وکړو پوس وې موږ بس موږ خو داسې یاستو پوس خالي بس بل چاته لاس ته محتاجه شو او له خپل همت کې ځان کې همت نه پیدا کړو بس مشران نن د عادت پاتې شوی موږ ته خدای دې دوی ته توفیق ورکړي خدای دې اوس راغلي دي الله دې دوی ته توفیق ورکوي انشاءالله خدای مهربان هم زه پوس وي مثال همداسې روان دي خدای نور هم توفیق امن د مثال زه د شپې 11 بجې 12 بجې پر روان یم پوس وي ما ته الحمدلله اوس پرې څوک نه دي درېدلي او الله دې خلکو توفیق هم ورکړي موږ ته ودرېږي پوس دا چې برکت دی امارت برکت ده او بس الله دې دوی توفیق ورکړي او انشاءالله بس انشاءالله وطن نور جوړېږي خدای مهربانه ذات ده دا ګوره ډېر جمهوریت هم راغلی د نور حکومتونه راغلي د اوس پرې چا تصویق نه ده کړې ده دا سړک نه جوړ کړی دا زورواکي وه اوس چې چا به پیسې ورکړې هغه بس مارکیټ به دا ګوره دا د مثال دی او چکاني و پیسې مثال ورکولې که ورکولې را به خدای علم ذات ده پوه شوې ته ګوره دې په مثال دا ګوره دولت مځکه وه پوه شوې دولت خپله سړک پرې راغی او کوم وطن مثال کوم کلی کې هغه نه سړک نه هغه وطن هغه کلی بیا نه جوړېږي هغه په دې مثال هغه سړک غاړې ته ډاکټر پیدا کېږي دواخانه پیدا کېږي مثال نور د خوراک شی پیدا کېږي او په کوم کور کلی کې مثال سړک نه هغه سړک هغه کلی ته څوک زړه نه ښه کوي سهولت نه وي سهولت نه وي بس مننه بس الله دې هم چې نه قربان دي ګرانو لیدونکو د موږ مالتیا وکړئ تاسو د تخریبو یو څو انځورونه وګورئ موږ سره مل اوسئ سلام علیکم برادر علیکم سلام ساعتت خوب است؟ تشکر زنده و سلامت باشی برادرم بخیر باشید میشه یک معرفی کنی خدا به دوستا چرا کنی حتما نام قمردین جمادی هستم از کاپیسا بسیار خوب در این منطقه میشینیم چلستون منطقه چلستون این سرکه که میبینی قبلا دولت زمان جمهوریت هر کس دعوا داشت که بیاید در سرک حال فضل خدا در امارت خوب است در کل جا پاسازی روان است انشالله ما شما هم کوشش بکنیم در این مایوس نباشیم که این خانه ما خراب میشه دکانه ما کوشش کنیم که کشور ما شما رو که ما جور نکنیم دیگه بیگانه کسی جور نمیکنه کوشش کنیم که خود ما آباد کنیم فقط همکار با دولت باشیم همکار با دولت باشیم دولت افغانستان در حال حاضر حالتی هست حالت پرواز است فضل خدا حال امن است سرک سازی هم شروع شده ساختمان سازی هم شروع شده جوانان ما میتونن به اونجا بیان با خاطر کاروبار در اونجا خوب کار کنن دیگه در کشورهایی که خارج میرن کسی کشته میشه کسی آب میبره کسی در راه نمروز مشکل که اونجا میره کشته شده میشه انشالله که از این بعد نمیشه انشالله پس خدا باشه بخیر باشید برادر اگه با ما معلومات بدی این سرک حال آباد میشه این وقت چی مشکلات داشت وقت لالم زمان جمهوریت بود زورداری بود هر کسی چی بود قماندان بود کسی دیگه معادم مخدر بود یکی دیگه خود از داشتن حال خاص خدا همی است که قانون یکسان است با کلگی قانون است تنها سرک چلستونی
سرک دارالمان هم همینطور که قسمی که میبینین در حال حاضر شروع به کار است. سرک کوتسنگی هم که قسمی میبینین در حال حاضر کار است. دوغاباد هم سرک غیره و غیره. خودتان برای شما معلوم است که چنین جای کار روان است. انشالله در این مایز ما شما نباشیم. انشالله افغانستان ما در حال پرواز است. انشالله آبادی است. خیر باشید. زنده و سلامت باشید. میفهمین دقیق چقدر خانه و چقدر دکان تخریب شده؟ قسمی که میبینید بیادر بسیارا خسارت هم برای ملت زده، ولی ما شما باز هم میگم که مایوس نباشیم. این دادان خداوند است. بان که این کشور ما همین سرک و مانیمی کشور که در رفت پیشرفت میکنه اول باید سرک بره، اول فرصتی سرک باشه. بیشترش گرفته نمیشه و بسیار برای مردم خسارت زده. یعنی دقیق نمیفهمید؟ دقیق نمیفهمند. بله. خیر باشید. دیگر دو طرف هست؟ هر دو طرف است. بله. هم از این طرف هم از اون طرف، هر دو طرف زده شد. یا چیزی که در خیر ما بود. زنده و سلامت باشید. تشکر از شما، تشکر از همکارانتون. تشکر از شما. کدام پیام در آخر که دارید؟ پیام آخر ما برای هموطنان ما این است که آینده ما شما اگر آبادی میکنیم کدام آپارتمان میسازیم، خواهش ما اینمی است برای کل وطندارا که از اینمی سرک 2 متر 3 متر عقب نشینی کنه که بعد از این دوباره خراب نشه. بسیار یک پیام زیبا. سلامت باشید. تشکر جدا. نه خسارتمند نشه، حتی یک سهولت نشه. سهولت هم برای ملت و برای همسایه هم برای چند تا فقیر و غربت. یک چی پارکینگ هم دیگه جور میشه. بله بله. مال کسی میاد بغل سات کو کوچه ما. کوچه ما. بله بله. زنده باشید. وقت خوش. همچنین از شما من. اجازه تان. بخیر. سلام علیکم برادر. سلام علیکم، درود سلام تقدیم میکنم به شما برادر عزیز و دوست ما که فیلمبردار هستن. امید که خوب صحتمند باشید و روزگارتان به خیر سلامت سپری شود. خیر ببینید. تشکر. اولتر از همه زندگی سرتان باشه. میخوانی شما دوستا زنده باشن. هست قسمت است و اگر از یک بود فکر کنیم کار خوب است. میفهم که افغانستان یک کشور است که همیشه با درد رنج بوده، همیشه با مشکلات بوده و این که درست از بعض از افراد که دارن یا از اغلبی که اسپانسر میشن یا از داخل کشور یا از خارج کشور بر از قدر سخت‌تر تمام نمیشه. اما اون کسی که واقعا نداره در یک بنبست در یک شرایط بسیار بد زندگی میکنن واقعا بر از او سخت است. میفهمید؟ حالا یک چیز دیگه است که امروز بعض از خانه ها رفتن مردم حداقل جگرخون هستن. گرچه ما و شما باور داریم به خداوند متعال همیش از طرف الله است و همچنان کسایی که در این نقش در تصمیم گیری از این نقش داشتن که سرک بره، بدون شک یک سرک تنگ بود، نیاز بود که باید دی بره و جور شود. قسم ما میفهمیم همیشه بزرگای ما میگن مسجد رو ویران کنین و سرک آباد. دیگه سرک یک نقش اساسی را داره. میفهمیم که ازدحام شهر کابل بسیار زیاد است. اگر از هر بود فکر کنیم واقعا مشکلات زیاد داشت. حتی ما شاهد بودیم که در بوری بارکا و ازدحام ها حتی مادر طفل به دنیا آورده در داخل موتر. یک خودش یک ضربت است. یک مریض حتی فوت کرده و شفاخانه نرسیده. دیگه یک کار نیک است، یک کار خوب است و کسایی که خانه‌هایشان رفته از بارگاه خداوند متعال استدعا دارم، آرزو دارم که خداوند به یک نوع بر از یک سبب سازی بسازه که حداقل بتونه صاحب خانه خوب شود. بخیر باشید. اگر با ما معلومات بده خانه مکمل در نقش است یا یک ذره شده؟ تا به امی نوش که دیوال است تقریبا این 10 متر یا 2.5 متر می آمد. تقریبا 6 متر و 60 سانتی جویی در دیوال نشته است. 6 متر و 60 سانتی از این رفته تقریبا 1-4 متر مونده. شکر خدا را هزار بار. با یک دو تا دکان میته. یک دو تا دکان میته دیگه. یک چیز میته که حداقل یک شب روز تیر شب یک پیسه ناچیزه. یا چیزی که در خیر ما باشه. بخیر باشید. معلومات داری دقیق چقدر خانه است، چقدر مسجد است، چقدر دکان دارید؟ خانه خوزیات است که تو را آمار دقیق نمیتونم بتونم چون دیگه دقیق نمیفهمم که چقدر خانه است. اما در از گولایی دهنباغ از دهنباغ تقریبا از خود دهنباغ که مسجد گنبدی است تا اینجا دیگه مسجد نیست و یک مسجد اونجا قرار داره. فقط یک مسجد در این ساحه میره. شهید میشه. یک مسجد برای شهید میشه. خیر ببینید. دیگه چیز است که بیادر از طرف امارات
کدام پول پیسه به شما داده شده یا تا هنوز نه؟ تا فی الحال خو داده نشده. ما که از دیگرها کسایی که خانه هایشان رفتن در دیگر مناطق بودن میگه پیسه را کمک بدیری میده، اما پیش از اینکه پیسه را بده یا همون اسنادهایی که دارن خانه ها وارا بررسی میکنن. کسایی که واقعا که همون خانه هایی که ازشان میره و اسناد قوی دارن، اسناد معتبر دارن، وارا زودتر پیسه میدن و به می شکل ما را وعده دادن، گفتن شما چپه کنین باز بعدا پیسه‌ش میدیم. اول سرک جور شود بعدا باز پیسه بر شما میدیم. ده خیر ببینی دیگه نام نویسی هم نشده، نامایتان نوشته نکرده. قبلا پیش از اینکه در نقشه برک ما را آگاهی بدن و یک پارچه دادن، پارچه آگاهی دهی که از این تاریخ ما بر شما وقت میدیم که خانه های شما میره به ما هشدار دادن. بعد از اون بعض از موارد بودن که باید تعیین مراحل میشد، اسناد دادن، استعلام دادن بالای جایی که مربوط امی رفتن نقشه میشه، مثلا میشه شاروالی را نام بگیریم، اراضی را نام بگیریم، دیگه ناحیه همون مربوط شاروالی میشه، ناحیه امی مکانا مراجعه کردیم به خاطر تعیین مراحل کارهای قانونی. و زمین دولتی است یا شخصی؟ نه، زمین خود در کل اگر بیایم همه افغانستان یک سرزمین است. این مالک از این شخصی از این متفرد نمیتونه به دنیا نمیاد که بگوید کلش از ماست. خود طبعا خانه خریده شده. مثلا خانه را پدرم بابه متا تقریبا 40 سال یا 35 سال پیش خریده بود. حالا همسایه ما فوت کرده، از پیش از اون کسی که خریده بچه‌هایشان حیات هستند. قواله یا سند؟ قواله داره، بله قواله سند عرفی داره. در کل چلستون اگر فکر کنیم، اگر اوسط نمیتونیم بگوییم که چقدر خانه وجود داره که از پیش ما اشتباه نشه. خب فرض کنین اگر 1000 خانه باشه، شاید یک 10 خانه از قواله شرعی داشته باشه و هم دشک است، اما دیگه که همش عرفی هستند. حتی در صد افغانستان معاملات به عرفی بوده. نه در چند زمان که کوتاه میشه کمک سری موضوعات زیاد بحث میشه، چون میخواین که همین تمام خانه ها و تمام جایدادهایی که وجود داره اشخاصش معلوم شه و واقعا بعد از او قواله شرعی برشان بده. خیر ببینید، تشکر از معلوماتتان. داخل کدام پیام به بینندای ما داری، به مسئولین داری، کامره ما در خدمت؟ از دوستان عزیز تقاضا میکنم گرچه نه تنها در چلستون، بعضی جاهای دیگر رفتن که میتونیم نام بگیریم، از میدان هوایی یک قسمت به نظرم دیگه دشت برچی، سر کوتل است، دیگه جگرخون نباشین. خدایی که انسان هست کرده، خدایی که یک پرنده را در بالاترین قله کو، در بالاترین درخت که وجود داره، تا شاید بر چشم ما کار نکنه، به اون روزی میرسانه و در فکر از او هست. بدون شک ما خدا بسیار جسماً هم کلان هستیم. او کرمه که در بین سنگ روزی میده، ما و شما کلان هستیم. بدون شک خدای متعال ما را میبینه. دیگه آرزو دارم که جگرخون نباشن. وقتی که ما مسلمان هستیم کلمه میگیم، دیگه چرا جگرخون باشیم؟ دیگه انشالله یک راه باز میشه که شاید اون را بهترین راهی باشه که باعث سبب سعادت ما شود. خیر ببینید، تشکر. صحبت‌های زیبا. سلامت باشین. دیگه با خصوص از امارت اسلامی خواهان هستیم که هر چیز زودتر افرادی که خانه هایشان رفتن بر از وا پیسه‌هایشان رو زود به خیر بده، که حداقل یگان خانه‌اش رفته پیسه نداره خانه‌های خود جور کنن. اگر یک سرپناه اوی که مکمل رفته حداقل بتونه یک زمینه که ارزان باید یک منطقه مناسب بگیرن که خانه‌گاه جور کنن. دیگه هرچی نباشه ما افغان‌ها مردم عقیدتی و مردم کمک با غیرت، کمک نه بلکه مکمل با غیرت هستیم، صحیح با غیرت هستیم. هیچ کس نمیخواد که ناموسش در یک جای قرار بگیره که در نزد مردمان دیده شود. حداقل یک چارچوکات جور کنن که در روح حفظ و در پناه باشه. و خیر باشید. بسیار یک صحبت‌های بالا و معلومات دقیق. قربانتان. سلامت از سپاسگزاری میکنم، با امید سلامتی تان هستم. دیگه تشکر از دوستایی که ما را از طریق چینل شما میبینن. امید که چینل شما را سابسکرایب کنن، برنامه شما را ببینن، لایک کنن، کامنت کنن، ما را ببینن. حداقل یک نظریه نیک خدا شریک بسازه تا شما بتونید برنامه‌هایتان زیبا و مقبول بسازید. خیر باشید. تشکر. سلامت باشید. خانه آباد. با اجازه تان. قربان. ګرانو دوستانو، ورور سره خبرې وکړې، ماشاءالله ډیر ښایسته
خبرې موږ سره وکړې او څه معلومات یې سره لرل موږ سره شریک کړل نو موږ خپرونه من دلته پای ته رسیږي نو تر بله خپرونه چې زه سیلاب رضوان ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په الله سپارم ښه وخت ولرئ الله په امان